بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې به موږ د RCT یا د روټ کینال ټریټمنټ یا د عصب کشي په اړه باندې خبرې کوو چې روټ کینال ټریټمنټ څه ته وایي یا عصب کشي څه ته وایي. په کوم وخت کې باید موږ یو غاښ ته عصب کشي ترسره کړو؟ آیا یو غاښ درد کوي هغې ته باید موږ عصب کشي ترسره کړو؟ په کوم وخت کې دغه روټ کینال ټریټمنټ ترسره کیږي؟ خو چیرې دغه ټولې پوښتنې ستاسو په ذهن کې وي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او که چیرې تاسو زما چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زه کومه نوې ویډیو ورکوم د هغې څخه تاسو خبر اوسئ. مونږ خبره کوله د روټ کینال ټریټمنټ یا د RCT په اړه باندې. نو له ټولو نه اول په دغه سکرین کې تاسو ته یو چې د غاښ عکس دی باید مونږ اول ځان پوه کړو چې غاښ کوم ظاهري شکل دی په هغې باندې ځان پوه کړو. غاښ چې دی مونږ سره له دریو طبقو نه جوړ شوی دی. لومړۍ طبقه هغه مونږ سره انامل دی کوم چې په خوله کې ښکاري، یعنې دغه سپین رنګ چې دی همدغه مونږ سره انامل دی. دویمه طبقه د انامل څخه لاندې چې هغه د ډینټین په نوم باندې دی، او دریمه طبقه هغه مونږ سره پولپ یا د غاښ عصب چې دی دریمه طبقه همغه ده. که چیرې یو غاښ د غاښ کوم لومړنۍ طبقه ده یا انامل دی هغه په تخریباتو باندې چې دی هغه اخته کیږي، یعنی د هر علت ته دغه انامل برخه هغه په تخریباتو باندې یا په تخریب باندې چې دی هغه اخته کیږي. نو په دغه وخت کې په انامل برخه چې دا په هغې کې یعنی کوم درد یعنی ناروغ چې کوم دی کوم مریض چې دی هغه کوم د درد احساس نه کوي. خو چیرې دغه تخریبات دغه زیاتیږي یعنی دویمې برخې ته چې دی هغه انتقالیږي کوم چې مونږ سره ډینټین برخه ده. یعنی که په لومړي سر کې مونږ د انامل طبقې هغې مونږ تداوي ترسره نه کړه، هغه هم په وخت سره کوم تخریبات رامنځته شوي وو هغه هم ترسره نه کړه، یعنی د هغې تداوي مونږ ترسره نه کړه، نو کېدلی شي چې دغه تخریبات هغه د ډینټین برخې ته هغه انتقال شي. او که چیرې په ډینټین برخې ته هغه دردونه چې دی هغه تخریبات انتقال شول نو په دغه وخت کې کېدلی شي ناروغ لږ ډېر د درد احساس وکړي. او که چیرې دغه په دویمې برخې ته د غاښ درد انتقال شوی دی او ناروغ هغه درملنه ترسره، نو دویمې برخې ته چې د غاښ دردونه یا کم تخریبات هغه انتقال شوي دي نو په دغه وخت کې که چیرې ناروغ خپل غاښ ته پاملرنه ونه کړه نو کېدلی شي چې دغه تخریبات پولپ یا د غاښ چې کوم عصب دی هغې ته ورسیږي. هر کله چې د غاښ پولپ ته کوم التهاب چې دی یا کوم میکروب چې دی په اصطلاح هغې ته ورسیږي نو دغه وخت کې د غاښ دردونه چې کوم دی هغه ډیر زیات شدید کیږي، یعنی مریض ډیر ناراحته وي. نو په دغه وخت کې کو ناروغ بیا هم ډاکټر ته مراجعه ونه کړه نو کېدلی شي یعنی دغه درد دوامداره اوسي او ناروغ په ځان باندې تیروي او دغه دردونه چې کوم دي یو وخته پورې وي نو بیا هغه دردونه له منځه لاړ شي. نو په دغه وخت کې دغه پولپ چې کوم دی یا دغه غاښ عصب چې دی هغه په نیکروز باندې اخته شي نو دردونه چې کوم دي هغه له منځه لاړ شي، یعنی بیا کوم د درد احساس غاښ کې موجود نه وي. که چیرې بیا ناروغ هغه ډاکټر ته مراجعه وکړه او ډاکټر ورته غاښ وکتو چې غاښ پولپ چې کوم دی هغه په نیکروز باندې اخته شوی دی نو په دغه وخت کې باید بیا کوم د غاښونو ډاکټر دی هغه ورته عصب کشي ترسره کړي، یعنی دغه کوم غاښ چې په نیکروز باندې اخته شوی دی د غاښ پولپ هغې ته عصب کشي ترسره کړي.
یعنی کوم کانالونه چې دي هغه یعنی د غاښ کوم کانالونه چې دي هغه پاک صفا کړي همدغه شانتي کوم نیکروز انساج چې دي هغه ته لري کړي او د وخت کوچيري په غاښ کې درد موجود وي نو په دغه وخت کې کوم نیکروز انساج چې دي هغه د غاښ نه لري کوي همدغه شانتي قانونونه چې کوم دي هغه د مختلف موادو په واسطه یعنی ضد میکروب موادو په واسطه هغه ډکوي همدغه شانتي بیا ورته د دایمي پورکاړي ورته تر سره کوي یا ورته کراون یا پوخ کوي د غاښ کو د ویډیو څخه تاسو لږ ډیر معلومات ترلاسه کړی وي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې هغه هم د RCT په یا د عصب کشي په اړه باندې پوه شي